لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطنا زد کل تاریخ دیوان شمه وطنا چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو دا کاڼي بلالونه شي دا بوټي بلون بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زیم مروه سادات یو څو خبرې دي چې هغه غواړم تاسو ټولو سره شریک کړم نن ورځ 28 د اسد ده دا ورځ په افغانستان کې د افغانستان د ازادۍ او خپلواکۍ په توګه نمانځل شي دا ورځ یوازې په افغانستان کې نه بلکې د نړۍ په نورو هیوادونو کې میشت افغانان د جوش او د جذبې سره نمانځي خو افغانستان د نړۍ په مخه هغه جنگ ځپلی هیواد دی کوم چې په مختلفو دورونو کې د جنګیالو ډلو د خارجي لاسوهنو او د شوروي یرغل دومره ځپلی چې اوس هم افغانستان یو خپلواک او آزاده هیواد نشو بللی د افغانستان د ازادۍ خو 101 کاله پوره شول خو اوس هم افغانستان په خپل هیواد کې په خپله خوښه ژوند نه کوي د نورو په خوښه ژوند تیروي تر څو پورې چې افغان ولس په خپلو پښو نه وي ولاړ او د دې روانې ترهګرۍ د جنګیالو ډلو موجودتیا او د دې خارجي لاسوهنو او ناامنۍ مخه یې نه نیولي تر هغې وخته پورې په افغانستان کې د امن فضا چیرته هم نشي باوري کېدی تر کومه وخته پورې چې د افغانستان د خلکو ضمیر مړ وي سوچ یې ژوندی نه وي احساسات او جذبات یې بیدار نه وي تر هغې وخته پورې په افغانستان کې د امن او د ازادۍ خوب لیدل هیڅ جواز نه لري مونږ ولس مونږ د افغانستان خلک مونږ د امن تږي یو مونږ د ورورولۍ تږي یو مونږ د هغې ورځ تږي یو چې زه غواړم چې د ما په وطن کې یوه ورځ زه د امن وګورم د مونږ په وطن کې امن نشته هره ورځ د مونږ په وطن کې یوه پیښه نه یو پیښه کیږي په سلګونو او په زرګونو ماشومان یتیمان کیږي میندې کونډې کیږي زمونږ ځوانان د کفن لاندې د مور او د پلار مخه کې د هغوی د کفن لاندې ورته اولاد پروت وي او ورته شهید کوي دا څوک کوي راوځئ میدان ته د خپل حقوقو دپاره میدان ته راوځئ دا جنډه چې تاسو د افغانستان د ازادۍ دپاره خوځوئ دا جنډه راوځئ او د خپل حقوقو دپاره راوځئ دا جنډه وښایئ چې موږ افغانان یو موږ خپل حق دفاع غواړو په خپل وطن کې نو زما خویندو زما ورونو راځئ چې نن ورځ یو بل سره دغه واده وکړو چې نن ورځ به موږ د افغانستان بیرغ نړۍ ته د ورورولۍ د امن د ملي وحدت په توګه وړاندې کوو نه د افغانستان چې افغانان یو ترهګر دي نه په دې چې په افغانستان کې امن نشته نه افغانستان د چا ده ستا زما افغانستان آبادول د چا لاس کې دي ستا زما مونږ ته نه ده پکار مونږ ته پکار بالکل نه ده چې مونږ د نورو خلو ته کینو مونږ د نورو نه امید وساتو چې زه او ته افغانستان آباد نه کو افغانستان څوک نشي آبادولی د افغانستان کې امن راوستل د جنگ ځپلي هیواد په رغونه کې یو مهم کردار ادا کوي نو د دې دپاره د امن راوستلو دپاره مونږ ته پکار ده چې یو موټی شو یو لاس شو یو چغه شو نو ارومرو به کامیابي زموږ قدمونه ښکلی نو ځکه خو هم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې میشته ماهرینو په افغانستان کې روانه ترهګري او د جنګیالو ډلو موجودتیا د افغانستان د ترقۍ او د افغانستان د پرمختګ په لاره کې یو لوی دیوال ګرځولی ده نو د دې دپاره زما ورونو زما خویندو
راځئ چې یو आवाज شو، یو غږ شو او راځئ چې د خپل حق دفاع وکړو، خپل حقوق وغواړو او د امن او د ورورولي یو مثال قایم کو دنیا ته. نو هغه ورځ چې زموږ په وطن کې امن راشي، هغه ورځ به زموږ د په رښتیا د ازادۍ ورځ شي. هغه ورځ چې زه وګورم چې زما په ملک کې زما خویندې، زما ورونه نه شهیدان کیږي، زما بچی نه شهیدان کیږي، زما میندې نه کونډې کیږي، نو زه به ومنم چې زما په وطن کې صلح راغله، زما په وطن کې امن راغی او زما وطن آزاد شو. ټیټ مې مو بوله غورځنګ را باندې مکړه، ټیټ مې مو بوله غورځنګ را باندې مکړه، زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم.